د طالبانو غبرګون د جرمني ځواکونو د ماموریت غځېدو او د امریکا ولسمشر تازه څرګندونو ته چې د دغه هېواد د سرتېرو د ایستو په تړاو یې کړي دي توند دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام په معنا ده. زموږ دریځ خو دا ده چې هغه څوک چې د افغانستان د اشغال اوږدول غواړي او دلته خپل ځواکونه پاتې کېدل غواړي، دوی د جنګ پلوي کوي. دوی غواړي دا 20 کلن جنګ لا هم وکړي او دوی به هم له هر څه نه زیات زیان په دې جنګ کې ویني. ښه دا ده چې د دوحې د تړون مطابق ټول بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووځي. افغانستان خلک د ارام ژوند حق لري او دلته د خپل هېواد د استقلال او ازادۍ حق لري. او که چېرې څوک د ځواکونو په شتون باندې ټینګار کوي، بې شک افغانان بیا اړ دي د خپل خاورې نه ساتنه او دفاع وکړي، بهرنیو ځواکونو سره داسې مقابله وکړي لکه تېر 20 کلونه. نو هغه په جدي چا په ګټه هم نه وي. دا به ښه وي چې ځواکونه په خپل وخت افغانستان څخه وایستل شي او د جګړې پلوي او ټینګار ونیسي.